راسا سیند مستند. کلای مو هیواد دی کلای هر خار دی جوړ لسرو غمایو دن پامیری هار دی. کونړ د افغانستان ختیځ کې د ډیرو قیمتي لویو طبیعي منابعو پټه خزانه. هسکو غرونو او خاورې په خپله سینه روانو سپینو خوږو او پریمانه اوبو ته ځای ورکړی. په پخواني تاریخي روایتونو کې دا سرشاره سیند د راسا په نوم یاد شوی، خو اوس د کونړ سیند په نوم شهرت لري. په ملي او نړیواله کچه د برېښنا انرژۍ د تولید دا لویه منبع د شرقي هندوکش له بیخه د بروغیل له تنګي او د افغانستان نورستان ولایت له غرونو سرچینه اخلي. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ دوکلام او دلته په تاریخي ارنوي کې د خیبر پښتونخوا چترال سیند سره یوځای کیږي. د کونړ ناړۍ غازی آباد، اسمار، شیګل او منورې ولسوالیو راتیریږي او په مرکز اسعد آباد کې د پیچ درې کوچني سیند ته غاړې وځي. په همدې سره د دې مستند لپاره د معلوماتو د راټولولو په یو برخه کې مو وموندل چې یاد سیند د اوبو اندازه 1800 میلیارده متره مکعبه ته لوړیږي. د کونړ پر خاوره د 480 کیلومتره مزل وروسته دا اوبه بیا ننګرهار کې د کابل پر سیند ورګډیږي. د کامې، ګوشتې او لعلپورې له سیمو تیریږي او ډک زړه پېښور ته ننوځي. جوړ لسرو غمایو دن پامیری هار دی. کونړ سیند د کابل سیند مرستیال هم ګڼل کیږي. په ټول هیواد کې د لویوالي له اړخه دویم ځای لري. مخ په ځوړه او چټکۍ سره بهیږي. ډیرو سیمو کې په طبیعي ډول د برېښنا انرژۍ د تولید مناسب فرصتونه رامنځته کړي دي. موقعیتی که دریای کونړ داره از نگاه اراضی یک موقعیت بسیار خوب برای احیا و برای ساخت بندها است. او است که دریای کونړ شیب زیاد داره و در هر منطقهش میتونیم ما بندهایی را بسازیم به خاطر تولید انرژی و این بندا به قسمی که پیشتر هم اشاره کردم هیچ گونه کمی و کاستی نه در کیفیت آب و نه در مقدار آب وارد میکنه. د دې سیند او د دې څانګې اړونده خوړونه چې دي یا واړه واړه سیندونه چې دي هغه د برېښنا د تولید لپاره لوی ظرفیت لري. اکثره وختو کې موږ د شاهدان چې اوبه د لوړو سیمو څخه ډېر په چټکۍ لاندې راځي ځکه د سراب او د پاینا په منځ کې د ارتفاع فرق ډېر زیات دی او دا جریان نورمالاً د کال په طول کې په ثبات کې وي. دا سیند د کال په بیلابیلو موسمونو کې همداسې پریمانه اوبه لري. د هایدرولوژیکي څېړنو پر اساس په یوه ثانیه کې د دې سیند د بهیدونکو اوبو زیاته اندازه 2350 متره مکعبه او کمه اندازه 149 متره مکعبه ښودل شوې. دا پریمانه اوبه لا هم مهار شوي نه دي. د تیرو څو لسیزو پر مهال حکومتونو یوازې د خپلو لومړنیو سروېګانو پر اساس د کونړ پر سیند ځینې سیمې د لویو برېښنا بندونو جوړېدو ته په نښه کړي چې زرګونه میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ارزونې پر اساس اوس مهال دغه هیواد 20,000 میګاواټه د اوبو برېښنا د تولید ظرفیت لري چې ډیره برخه د کونړ سیند جوړوي. په مشرقي سیندوزو حوزو کې هم د اوبو انرژۍ وزارت له لوري ګڼ شمېر پروژې سروې شوي دي او ډیزاین شوي دي. خصوصا هغه لوی پروژې چې د اوبو انرژۍ وزارت له لوري سروې شوي دي هغه د شال او ساګي په نام باندې بندونه دي چې هر یو یې تقریبا تر 1000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. او بله دا چې یوه پروژه د ګمبیري په نام باندې د دغې پروژې سروي ډیزاین تخنیکي مطالعات بشپړ شوي دي او د یوه داخلي شرکت سره خبرې روانې دي. انشاءالله
موږ هیلهمند یو چې په راتلونکي کال کې د دغې پروژې چارې پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ارزونه ښیي چې که د کونړ سیند اوبه مدیریت او اعظمي ګټه ترې واخیستل شي نو اټکل کیږي چې له 6,000 میګاواټه پورته برېښنا تولید کړي، په داسې حال کې چې د اوبو د کارپوهانو په نظر یوازې 4,000 میګاواټه برېښنا ټول هیواد روښانولی او په بشپړ ډول یې اړتیا پوره کولی شي. دلته که موږ راشو په اوس وخت کې تقریبا د 6,000 میګاواټه برېښنا د انرژۍ تولید ظرفیت لري. بیا د دې ترڅنګ موږ تقریبا 4,000 میګاواټه انرژۍ ضرورت لرو ټول افغانستان. نو باقي موږ کولی شو چې په نورو هیوادونو وپلورو، په بدل کې موږ ته مالي عایدات لاسته راشي. باندې بار دی هر غر د وطن مو زرو باندې بار دی. په مرکز اسعد آباد کې د کونړ پر سیند د 250 کیلو واټه په ظرفیت دا جوړ شوی برېښنا کوټ د شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د 2.1 میگا واټه په ظرفیت دا بند بیا د تیرې ادارې پر مهال په 1392 کال کې د اوبو او انرژۍ وزارت د 9.8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی. اټکل کېده چې د دې برېښنا کوټ په مرسته به په مرکز اسعد آباد او یو شمېر ولسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 1000 کورونه روښانه شي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله لا هم د برېښنا د تولید جوګه نه دی. یو برېښنا کوټ جوړ شوی د اسعد آباد په ښار کې چې د داود خان په وخت کې د 200 کیلو واټه په ظرفیت باندې. د مناګي برېښنا کوټ په اړه دومره ووایم لکه څنګه چې تاسو ویل دا په 2014 کال کې شروع شوی او دغه پروژه تر 2021 کال پورې وغځېدله، یعنې ډېر وخت یې ونیو د خپل ټاکل شوي وخت نه. خو بیا هم دغه پروژه د یو کال لپاره په امتحاني ډول باندې وچلېدله او د یو کال په دې خوا چې کله تر اوسه دغه د افغانستان دولت ته او حکومت ته نه تسلیم شوی، کله چې ولیدل شو چې دا د حکومت ته تسلیم شي په برېښنا کوټ کې د قرارداد مطابق ډېرې ستونزې وي چې د هغوی لپاره اوسنی دولت په اساسي ډول باندې کار شروع کړی تر څو دغه ستونزې د برېښنا کوټ په دایمي شکل باندې حل شي. باور دا دی که حکومت د کونړ سیند اوبه مهار او لوی برېښنا بندونه پرې ورغوي نو نه یوازې د برېښنا په برخه کې به د هیواد اړتیاوې پوره شي بلکې شاړې ځمکې به خړوبي او افغانستان به په سیمه کې د برېښنا په صادروونکي هیواد بدل شي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو په برخه کې په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته په کتو سره، بودیجې ته په کتو سره، امکاناتو ته په کتو سره د اوبو د مدیریت پروژې پلي کړي دي او د پلي کېدو په حال کې دي او په ګڼ شمېر سیمو کې سیندیزو حوزو کې د اوبو د مدیریت پروژې سروي شوي دي او ډیزاین شوي دي، تخنیکي مطالعات یې بشپړ شوي دي چې انشاءالله په راتلونکي کې به بودیجې ته په کتو سره دغه پروژې پلي کیږي. که چیرې د کونړ په سیند باندې د برق بند جوړ شي یا ډیمونه جوړ شي د برق لپاره د برېښنا لپاره، موږ به د نورو هیوادونو ته د وابستګۍ نه به هم خلاص شو او خپله به د برق په تولید کې به خودکفای و، خپل خلک به مو د خپل برېښنا نه استفاده کوي او زموږ د برېښنا ساکټ به د نورو خلکو سره نه وي چې دغه یم لوی ارزښت دی د افغانانو لپاره. برق په تولید یا د برېښنا په تولید کې د بهترین استفاده کېدای شي د کبانو ساتنې فارمونو برخه کې او د زراعت فعلي سیستم د بیا احیا لپاره داسې هم کېدای شي چې د ګمبري دښتې غوندې داسې ډایورژن کینالز وویستل شي تر څو نوره دشتیزه ځمکه د آبیارۍ لاندې راشي او هلته مختلف کښتونه دهقان ته او همځای اقتصاد ته کومک وکړي. د اوبو برخې کارپوهانو په اند د کونړ سیند اوبو مهار، مدیریت او انرژۍ تولید سره به زرګونه هکټاره للمي ځمکې خړوبې شي، صنعتي پارکونو فعالیت او کورني تولیدات به پیاوړي شي، سترې دولتي فابریکې به فعالې او افغانستان به په تدریجي توګه له وارداتي برېښنا څخه په داخلي تولید او برېښنا صادروونکي هیواد
بدل شي. د دغه بند په واسطه کېدلی شي یا هم کیږي چې صنعت وده وکړي، د صنعت سکتور به وده وکړي، د خپلو خام موادو پروسس په داخل د هیواد کې وشي او تولیدات به مو یا تولیداتو کچه به مو زیاته شي. میتونه زراعت و کشاورزی را در وطن ما افزایش پیدا کنه و مردم اگر گندم کشت بکنه، کشت گندم که زیاد شد، وابستگی ما با کشورهایی که گندم ما به افغانستان صادر میکنیم از اونا اگر زیاد چیز نشوه منطقه کاهش می‌یابه. از طرف دیگر بخش کشت نباتات و ترکاری و همچنان از نظر محیط زیستی میتونه مثلا بر مردم بسیار زیاد موثر بوده باشه. په دومره لویو ډکو سیندونو کې لا هم د کونړیانو مینې تیارې دي، له تاوانه هم په امان کې نه دي. هر کال د سیند اوبو د ډیروالي پر مهال لسګونه د استوګنې کورونه، کروندې او حتی انسانان د اوبو خوراک ګرځي. افغانستان اوس هم د میلیونونو ډالرو په بدل له خپلو ګاونډیو هیوادونو برېښنا واردوي چې یوازې 10% اړتیا یې پوره کېدلی شي.